د فلم په شروع کې موږ ته د ریش نامي یو وایرس وایي چې په ټول ښار کې خور شوی دی او خلکو نابلاګانې جوړیږي او یو بل رانیسي او خوري یې. بیا موږ ته یو ورکوټی کور ښیي چې هغې کې 6 کسان وي او هغه اوسه پورې دغه وایرس نه بچ وي. موږ ته یو سړی ښیي چې ډون نومې وي او د هغې ښځه الیکس هم ښیي. 2 بوډاګان او 2 خلکه نور وي. الیکس په کور کې چې کوم سامان موجود وي هغې نه څه ترکاري پخوي او ډون د بهر حالت نه ډېر زیات پریشانه وي ولې چې هغې خپل بچي فرانس ته لیږلی وي او دغه وایرس صرف په دغه ښار کې خور و خو دا خوشحاله وي چې دې بچي دغه وایرس نه خو بچ دي. دغه ټول خلکه دلته کې روټۍ ته ناست وي او د دې په کور کې ډېره تیاره وي. دا خلکه نه یو بل سره خبرې کوي او نه شور هم کوي. بیا هلته کې اچانکه په زوره څوک دروازه وي او ورته وایي چې ما رادننه کوي او دغه بلاګانې به ما وخوري او دا اواز اصل کې د 10 کالو ماشوم و. الیکس خپل خاوند ته وایي چې موږ ته پکار چې دا دروازه کلو کو ماشوم رادننه کړو او بیا الیکس پاسي او بهر ځي او هغه دروازه کلاوي او موږ ګورو هلته کې د غرمې ټایم وي. دوی دغه تیاره په کور کې جوړه کړې وي. دې نه پهله چې څوک بلا راشي او دا وخوري دا هغه ماشوم رادننه کړي او دغه ماشوم ته له خوراک څه ورکوي او دوی دې تپوس کوي چې ستا مور او پلار کوم دي خو دا ورته وایي چې زما له مور او پلار نه بلاګانې جوړې شوې او دوی زما پسې شوي دي چې ما وخوري. ډون دې تپوس کوي چې بهر څومره بلاګانې دي. دا ماشوم ته ډېرې زیاتې دي. هغه نور 2 خلکو کې چې کومه جنۍ وي هغه ډېرې زیاتې لیدلې وي او هغه یو کړکۍ ته راسي او بهر ته ګوري. دا هلته کې ډېرې زیاتې بلاګانې ګوري کومې چې دې پسې رامنډې وخي او بیا اچانکه یو بلا راځي په دې حمله وکړي او هلته کې ډېرې زیاتې بلاګانې راشي او دغه شانتې هغه بلاګانې دغه کور ته رادننه شي. الیکس هغه ماشوم هم ځان سره په منډه کوي. ډون خپلې ښځې ته وایي چې دغه ماشوم پرېږده او ته دې منډه کړه خو دا د خپل خاوند خبره نه مني. بیا هغه 2 بوډاګان هم په یو کور کې پټ شي خو هلته کې بلاګانې راشي او په دې هم حمله وکړي. الیکس هم چې کوم ماشوم سره په کوټه کې پټه وه هلته کې هم ډېرې زیاتې بلاګانې راشي. په منځ کې ډون ولاړ وي او هغه خپلې ښځې ته چغې وایي چې ما ته وګوره او رامنډه کړه او دې کوټې ته راشه خو هلته کې یو بلا ولاړ وي هغه ته وګوري او بیا ډون خپله دروازه بنده کړي. الیکس خپل خاوند ته ډېرې چغې وایي چې چېرته یې راشه زما مدد وکړه خو ډون هغه دروازه بنده کړي او د بهر کړکۍ باندې وتښتېږي خو هغې پسې هلته کې ډېرې بلاګانې رامنډې کړي کومې چې ډېرې زیاتې وږي. بل خواته موږ الیکس ګورو چې د هغې اواز اوس بند شي. ډون هلته کې ډېرې زیاتې منډې وخي او جاړي چې ما د خپلې ښځې مدد ونه کړو. ډون په تالاب کې هغه کس ګوري کوم چې د سره په کور کې اوسېدو. هغه کښتۍ سټارټوي خو هغه ډېر زیات اوتر شي او لاندې په تالاب کې لاړه شي او دغه بلاګانې دا هلک هم ونیسي او هلته کې وخوري. ډون اوس یوازې پاتې شي او دغه کښتۍ کې تښتېږي. بیا موږ ډون ګورو چې هغه خپلو بچو سره میلاو شي او ډېر خوشحاله وي او هغه آرمي سره کار کوي او هغوی سره اوسېږي او دغه شانې دا خپل بچي هم هغه ځای ته راوړي او هلته کې اوسېږي او هغه ورته له خپلې مور کیسه هم وکړي چې هغه څنګه مړه شوه. د ډون زوی چې کله شپې ویده کېږي هغې ته خپله مور په خوب کې راځي او هغې ته داسې لګېږي چې شاید ما نه د خپلې مور مخ ایرېږي او بل سهار چې کله ډون کار ته ځي نو هغې دواړه بچي هلته نه تښتېږي او هغه منډې وهي او خپل زوړ کور ته راځي چې دا په کور کې د خپلې د مور یو تصویر را پیدا کړي. بل خواته یو فوجي دوی ګوري چې څه 2 ماشومان د سیف زون نه وتښتېدو خو هغه دواړه ماشومان اوس خپل کور ته را رسېدلي وي. د ډون زوی ته خپل کور کې بره نه څه اوازونه راځي او دا بیا بره راخیږي. دا هلته کې خپله مور ګوري کوم چې ډون پرې غوستې وي او تښتېدلی وي تې او د ډون زوی منډه کوي او خپلې مور ته غاړه ورکوي. دوی دواړه چې کله کور نه بهر وځي نو دا هلته کې څه فوجیان ګوري چې دوی پسې راغلی وي او دا ځان سره الیکس هم بوځي خو بیا دوی الیکس په لیبارټرۍ کې ساتلی وي او دوی نه د اینې ټیسټ علي او دا معلوموي چې دا خو اوسه پورې بلا شوې خو نه ده. دوی د الیکس په جسم باندې لچک نشان ګوري خو دا دې جراثیم نه انفیکټډ شوي نه وي. خو په دې معنی هغه وایرس اثر نه وي کړی ځکه چې هغه اوسه پورې بلا نه وي جوړه خو په الیکس سره چې څوک لږ وخت تیر کړي نو هغه کس به دې نه جراثیم واخلي او دا به هم بلا شي. خو کله چې دغه جنرال ته پته ولګي هغه فیصله کوي چې موږ به الیکس مړه کړو ولې چې دا اوس نور خلکو لپاره خطرناکه جوړه شوې ده او دا نور خلکو هم ځان سره بلاګانې کولی شي. خو دغه ډاکټر دې ته ډېره وایي چې دغه جنۍ موږ لپاره ډېره خاص ده ولې چې دې د وینې نه موږ سیمپل یې اخیستی شو او موږ ترې څه دوايانې هم جوړولی شو
ډون ته چې کله پته لګي چې دې ښځه اوسه پورې ژوندی ده نو دا راځي او خپلو بچو سره ملاویږي خو هغه دې سره نه ملاویږي او هغه دې نه خفه وي او ورته وایي چې تا خو موږ ته وویل چې ستاسو مور مړه ده او د دې لور ورته وایي چې تا خو موږ ته وویل چې هغې نه بلا جوړه ده او مړه ده ډون چې کله دا خبرې واوري هغه ډېر زیات ویرېږي ولې چې هغې ته پته وي چې هغې خپله ښځه پرې اغوستې وه او تښتېدلی و او دې نه پس دا خپلې ښځې ته ځي او ورته جاړي او هغې نه معافي غواړي او څنګه چې دې ته نږدې ورځي اچانکه هغه ډېرې زیاتې چغې وهي او هغې نه هم بلا جوړه شي الیکس چې کله د دې حالت وګوري هغه هم چغې سوري جوړې کړي خو ډون په دې هم رامنډه کړي او د دې په مرۍ باندې خوله کېږدي او هغه هم وخوري او ډون بیا بهر ځي او آرمي کسانو باندې هم حمله کوي هغه ډاکټر د دې بچي له لاسه ونیسي او بهر ته منډه کړي خو ډون هلته کې هم ځان رارسوي او کله چې دا له خلکو شور واوري دا هلته کې بهر ځان روکاږي د ډون زوی چې کله د خپل پلار حالات داسې وګوري هغه منډه کوي او خلکو کې ځان پټوي خو ډون هلته کې راځي او په دغه خلکو باندې هم حمله کوي او دا خلکه یو بل خوري او دې نه بلاګانې جوړېږي او اچانکه دا خلکه اخوا او دېخوا منډه کوي او ځان بهر روکاږي او بیا هلته کې سنایپر راځي او په دغه خلکو باندې نشانې کوي خو دوی ته ډېر مشکلات وي دوی ته پته نه وي چې کوم سړی صحیح دی او کومه بلا ده او بیا دغه سنایپرو ته اډر میلاویږي چې دغه ټول خلک مړه کوي خو دا سنایپر نه غواړي چې دا عام خلک هم مړه کړي دا غواړي چې دا څه خلک بچ کړي او دا د سمو خلکو مدد کول غواړي هلته کې یو بلا راځي او له ډرون زوی ته مخامخ ودرېږي خو دا سنایپر په هغه بلا باندې ډز کوي او هغه مړه کوي بیا هلته کې یو کس راځي له ډرون زوی ځان ته یو کمرې ته بوځي کوم ځای کې چې ډېره تکه توره تیاره وي دا هلته کې خپله خور او هغه ډاکټر هم وګوري او د دې نه علاوه هلته کې ډېر زیات خلک هم موجوده وي او یو بوډۍ ښځه کله چې بهر نظاره ګوري هغه ډېر زیاته پریشانه شي او دا خبره کوي چې اخر ولې دا فوجیان دا خلک مړه کوي بیا هلته کې یو کس راځي او دې ټولو خلکو ته وایي چې موږ ته پکار دی چې دلته نه لاړ شو ولې چې دغه بلاګانې راتلی شي او کله چې دا ټول خلک دلته نه ځي نو هلته کې دغه فوجیان راځي او په دې باندې ډزې کوي او بیا دغه ټول خلک په یو ټرنر کې منډې وخي او بهر ته یو غټه چاودنه وشي ولې چې دغه آرمي په ښار باندې یو غټ چاودنه وکړه په کوم باندې چې ټولې بلاګانې مړې کړي او دا څلور کسان دلته کې بچوي او یو ځای کې منډې وهي او د دې دوست چې کوم ځای دې ته یاد کړی و دا هلته کې راځي او د هغه سنایپر ملګری یو هلیکاپټر کې هلته کې راځي هغه ملګری ورته وایي چې دا پسې څه بلاګانې شوي دي او دا سنایپر به یو ځای کې پټېږي او دا پایلټ چې کله سنایپر وګوري ورته وایي چې زه صرف تا پسې راغلی یم او که ما دا خلک ځان سره بوتلو نو زما آرمي والا به هم ما مړ کړي خو دا کس دې ته وایي چې زه یوازې تاسو نشم تللی او زه د نورو خلکو مدد کول غواړم هغه هلیکاپټر هلته نه ترې لاړ شي او دوی پسې ډېرې زیاتې بلاګانې راشي او دوی منډې کوي او ښار ته راځي خو دغه آرمي دې بلاګانو لپاره یو ګیس په دغه ښار کې پرېغوستی وي په کوم باندې چې یو عام انسان هلته کې ساه نشي اخیستی او دغه ګیس نه بچ کېدلو لپاره دوی یو ګاډي کې راننوځي او بیا دغه ټولې بلاګانې د دې ګاډي بهر ودرېږي خو د دغه ګیس د وجې دا ټولې بلاګانې مړې شي خو هلته کې څه آرمي کسانو هم وایي چې دغه بلاګانو پسې ګرځي او مړه کوي خو د دې ګاډۍ سټارټېږي نه او دوی ډېر کوشش کوي بیا دا سنایپر بار کوزېږي او دې ګاډي ته دیکور کوي او هغه دغه آرمي په نظر کې راشي او هغه وایي که دا هم بلا ده او په دې باندې ګیس ولي دا هم مړ کړي او دغه ډاکټر په ګاډي کې ناست وي او دا ماشومان یو ځای ته ویسي خو دوی هلته کې ډون ګوري او هغه راشي او دا ډاکټر هم هلته کې مړه کړي او دغه دوران کې ډون بچي یو بل نه ورک شي او ډون بیا رامنډه کړي او په خپل زوی باندې حمله وکړي او هغه خوري خو دې کې هم د خپلې مور په شانتې طاقت وي او دا دلته کې بلا جوړه نه شي بیا هلته کې ډون لور راځي او شاته نه خپل پلار باندې ډز کوي او مړ کوي او بیا هغه ډېرې زیاته جاړي بیا دې دواړه یو فوټبال سټیډیم ته راځي کوم ځای کې چې دي یو فوجي ګوري او هلته کې ولاړ وي دا بیا دې دواړو ماشومانانو ته ګوري او دا فکر کوي چې زه دوی بچ کړم او که نه خو بیا هم دا دواړه بچ کوي او په خپل هلیکاپټر کې کیني او د دغه ښار نه بهر وکاږي خو بره نه موږ بیا دا ښار ګورو چې ټول تباه وي خو بیا موږ څو ورځې پس دغه بلاګانې ګورو چې پیرس ښار ته راشي خو موږ ته دلته کې څه ونه ښه چې د ډون لور او زوی چېرته کې لاړو او دغه شانتې زموږ دا فلم دلته کې ختم شي